په غوږو کوڼ او په ژبه ګونګ د خوست دا ځوان د کرکټ له لوبې سره داسې مینه او داستان لري چې ښایي د ډیرو لپاره جالب وي. داسې چې د افغانستان سربیرې د ډیری نورو هیوادونو د کرکټ لوبو ریکارډونه په خپله دې کتابچه کې نوټ کړي او لا هم هره لوبه په ډیر دقت څاري. د دې کتابچو ټولې پاڼې د افغانستان او نړۍ د کرکټ د لوبو په مهمو ریکارډونو ډکې شوي. عزت الله چې د خوست حیدرخیلو للمۍ کلي اوسیدونکی دی نه یوازې په غوږونو کوڼ او په ژبه ګونګ دی بلکې د سترګو دید هم کمزوری دی. تازه د زرغون افغانستان کپ یو ورځنۍ سیالۍ چې په خوست کې پیل شوي دی هم تر لوبغالي رسېدلی. د همدې سیالۍ د نوټ لپاره هم قلم او کتابچه راخیستې غواړي د دې مهمو شیبو یاداښت هم ولیکي. عزت الله چې د کرکټ ملي لوبغاړو سره یې د لیدنې لوی ارمانو نن پوره کړ. یوه شیبه یې د خپلې خوښې وړ لوبغاړي ګلبدین نایب او نجیب الله ځدراڼ په سینه ورجوخت کړل. د خوښو لوبغاړیو هماغومره مینه ورکړل لکه څنګه چې د تصور نشو کولی. د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو نجیب الله ځدراڼ او ګلبدین نایب وویل چې د دغسې مینوالو مینه او دعاګانې دي چې د افغانستان کرکټ دې ځای ته رسېدلی دی. خاص مینوال دا اوس د کتابچه کې ما ډېر شیان ولیدل چې هغه زموږ ریکارډونه ټولو سره د کتابچه کې بیل بیل لیکلي وو. زما خپل ریکارډونه مې هم دلته وکتل. نو کور دې اباد وي، خوشحاله اوسئ، الله دې وکړي چې دغسې مینوال نور هم زیات شي. دا د مونږ د افغانستان د لوبغاړو یو خاص مینوال او د لوبغاړو خاص ځای لري په خپل زړه کې. نو دا د دې مینې هغه فورت وایي، یعنې ځکه څومره هم ووایم نو دا به ډېر کم وي. نو واقعا همدغه د افغانانو دعاګانې دي، دغسې د خلکو دعاګانې دي موږ سره چې نن د افغانستان خلک د افغانستان ټیم په دنیا کې کرکټ د همدې مینوال ترڅنګ هره ورځ لسګونه داسې کسان هم تر لوبغالي راځي او د خپلې خوښې وړ لوبغاړي تشویق کوي. دا په داسې حال کې ده چې د زرغون افغانستان کپ یو ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ په ابتکار د همدې میاشتې په 8 نیټه په خوست کې پیل شوي دي او تر 40 نیټې به دوام وکړي. سید وزیر اند، آزمون رادیو، خوست.